السلام علیکم. امید لرم روغ جوړ به او زندگی به مو ښه تیریږي. دا نننی لیکچر او نننی ویډیو سپیشلی د هغې پښتنو دپاره ده کوم چې ما په سوشل میډیا باندې اوري، زما د لیکچرز نه زده کړه کي او دومره زیات داد راکي، مینه راکي، نو زه ستاسو د داد د مینې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. یو جهان مننه. نننی لیکچر چې دی هغه سپیشلی ستاسو دپاره دی. زیات تر دا کوېسچن چې دی هغه کیږي چې سر مونږه انګلیش د کوم ځای نه شروع کړو. کو چېرې مونږ له بالکل ټینسز نه راځي، مونږ ټینسز نه زده کول غواړو، مونږ د کوم ځای نه انګلیش شروع کړو چې مونږ انګلیش ویل چې دي هغه زده کړو او مونږ سبا انګلیش وایو په روزمره زندګۍ کې. ګورئ، کو چېرې تاسو زما لیکچرز وګورئ نو هغه زیات تر اکیډمیک انګلیش دی. مونږ اکیډمیک انګلیش چې دی هغه په لیکچر وایز باندې اپلوډ کوو، خو دا کم نان اکیډمیک انګلیش چې دی کم چې په روزمره زندګۍ کې دا واړه واړه سینټنسز چې کله مونږ استعمالو، لفظونه صرف مونږ استعمالو، یا کو چېرې زمونږ نه د ټینس غلطي وشي نو په هغې باندې څه پرواح نه وي، دغه انګلیش چې دی دې ته مونږ وایو نان اکیډمیک انګلیش او دا زمونږ په ډے ټو ډے لایف کې استعمالیږي. که ستاسو نه غلطي وشي نو دا څه پرواح نه لري. نو دا نننی ویډیو په دغه کې نان اکیډمیک انګلیش باندې زه ستاسو دپاره جوړوم. ښه، اوس د دې روزمره زندګۍ د انګلیش شروع د کوم ځای نه وکړو. نو د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسو د یو لفظ نه شروع وکړئ. تاسو له لفظونه درځي، د انګلیش داسې یو لفظ به تاسو له درځي. لکه مثال په طور باندې زه ووایم چې اوبو، نو اوبو ته په انګلیش کې وایي واټر. ټیک ده. دغه شانتې تاسو کپړې نو کلاتس، موبایل فون خو جو موبایل فون دی، دغه شانتې مڼه نو اپل، دغه شانتې نور به هم ډېر شي نومونه تاسو له درځي. نو تاسو اول د دې یو لفظ نه شروع وکړئ. لکه څنګه ته وایې چې ما له اوبه راوړه، نو اوبو صرف تا له نوم درځي چې اوبو ته په انګلیش کې وایي واټر، نو ته څه وایې واټر، لاس ورسره نیسي که واټر یعنی ما له اوبه راوړه. ټیک ده. دغه شانتې موبایل فون نو موبایل فون، دغه شانتې ته وایې چې کلاتس نو څه کلاتس. نو ته څه وکړه، اول د دې یو لفظ نه تاسو شروع وکړئ. بیا چې کله تاسو دا یو لفظ په دې باندې ستاسو خوله عادت شوه، ځکه چې مونږ پښتنو کې مسله دا ده چې مونږ کله انګلیش وایو نو مونږ له خندا ډېره زیاته راځي. نو ستا دا خوله به په دې لفظونو باندې عادت شي، لږ ډېر به ورسره ته څه شي عادت به شي، ورته اشنا به شي ورسره. بیا د دې نه بعد ته څه وکړه، داسې دوه لفظونه را یو ځای کول شروع وکړه. چې مثال په طور باندې اوبو راوړه، نو بیا ووایه چې راوړلو ته په انګلیش کې څه وایي، نو راوړلو ته په انګلیش کې ویل کېږي برینګ، نو ته څه ووایه برینګ واټر، اوبه راوړه. دغه شانتې کپړې راوړه نو برینګ کلاتس، موبایل فون راوړه برینګ موبایل فون. دغه شانتې د دې نه علاوه ته وایې چې دا واخله، نو چې ته وایې چې اوبه واخله نو ټیک واټر، موبایل فون واخله ټیک موبایل فون، دغه شانتې کپړې واخله ټیک کلاتس. نو اول تاسو د یو لفظ نه شروع وکړه، بیا خو څه وکړو د هغې سره خو وربز ولګولو، مطلب دویم لفظ یې ورسره ولګو، نو اوس سینټنس لږ غونته کې د پوهې قابل شو. بیا د دې نه علاوه تاسو نور دغه شانتې د دوو د دریو سینټنسز چې دي هغه شروع کړئ. مثال په طور باندې تاسو په کور کې وایئ چې زما کپړې ایسري کا، نو سو پریس مای کلاتس، پریس کلاتس کپړې ایسري کا، او چې ته ورته وایې چې زما کپړې ایسري کا نو پریس مای کلاتس. زما موبایل فون راوړه نو برینګ مای موبایل فون. ما له اوبه راوړه برینګ واټر فار می، نو برینګ راوړل، واټر اوبو، فار د پاره، او می زما، نو زما د پاره اوبو راوړه. دغه شانتې دا واړه سینټنسز چې دي اول تاسو د دې نه شروع وکړئ. بیا په دې سینټنسز کې لږه ښکلا راولئ. ښکلا نه مراد څه دی؟ پلیز لفظ ورسره استعمال کړئ. زموږ پښتانه پلیز لفظ چېرته نه استعمالي، ټیک ده، خو تاسو کې د ښکلا دپاره پلیز لفظ چې دی هغه استعمال کړئ. لکه څنګه چې ته وایې چې ما له اوبه راوړه، نو څه ووایه برینګ واټر فار می پلیز. دغه شانتې تاسو خپلې وایف ته یا خپلې سسټر ته یا خپلې مور ته یا خپلې لور ته وایې، نو څه وایې پریس مای کلاتس پلیز، زما کپړې ایسري کا، مهرباني وکړه، یو ریکویسټ غونته کې په دې کې راغی. نو دغه شانتې بیا څه وکړئ، دا ښکلا په دې انګلیش کې بیا راولئ. دغه شانتې ته وایې چې دروازه کولاو کا، نو اوپن د ډور پلیز، دروازه بنده کا، کلوز د ډور پلیز. دغه شانتې
پنکا کولاو کا نو ټرن آن د فین پلیز. دغه شانتې پنکه بنده کا ټرن آف د فین پلیز. بیا بلب ولګوه نو ټرن آن د لایټ پلیز. بلب بند کا ټرن آف د لایټ پلیز. دغه شانتې د دې وړو وړو سنټنسز سره څه ولګوئ پلیز لفظ سره ولګوئ چې ښکلي شي. بیا تاسو د یو کار نه منع کوئ، یو کس نه منع کوئ، نو د هغې سره څه ولګوئ ډونټ ورسره ولګوئ. لکه مثال په طور باندې ته چې دروازه مه کولاوه نو څه ډونټ اوپن د ډور. دروازه مه کولاوه نو ډونټ ورسره ولګوئ ډونټ اوپن د ډور. موبایل فون مه استعمالوه ډونټ یوز موبایل فون. دغه شانتې لایټ مه لګوه نو ډونټ turn on the light. light مه بندوه نو don't turn off the light. پنکه مه لګوه جمع دی که نه اوس زه یم چېرته چې پنکه مه لګوه نو څه don't turn on the fan. دروازه مه کولاوه ځکه چې یخني به راشي که نه نو don't open the door. دا خو ما تاسو ته صرف طریقه وښوده چې په دې طریقه باندې تاسو انګلیش شروع کولی شئ. خو اوس به د دې انګلیش هغه پراکټس کوم ځای مونږ کوو؟ آیا ستا سره په دیره کې، ستا سره په کمره کې، ستا سره په کور کې، ستا سره په محله کې داسې څوک شته چې ته په هغوی باندې دا سنټنسز اپلای کړې؟ نو ګوره ستاسو کار انګلیش زده کول دی. که څوک در باندې بد وایي او که څوک در باندې ښه وایي. ځکه چې زموږ په پښتو معاشره کې خو چې کله ته دوه درې ټکي انګلیش ووایې نو څه وي دا پوخ دی. نو د دې پوخ د لفظ نه مه یارېږې. خدای دې کې چې خلک خاندي او که هر څه کې ستا کار چې دی هغه انګلیش زده کول دی او دې خاندي په تا پورې خلک. خو ته خپل مقصد کوه. ټیک ده؟ مقصد خپل پوره که بس کو چاله ورځي او که نه ورځي که څوک وایي او که نه وایي ته ترېنه خپل مقصد چې دی هغه پوره کوه ته یې وایه. ته په کور کې هېڅ چاله انګلیش نه ورځي صرف ته یې چې ته انګلیش زده کول غواړې نو ته څه وکړه چې مور ته دې وایې چې مالا کپړې ایسري کا نو اول ورته په انګلیش کې ووایه سو پریس مای کلاتس پلیز. هغه پې پوه نه شوه نو څه ورته وایه مورې مهرباني وکړه زما کپړې د سر ایسري کا. دغه شانتې تاسو وایئ چې ماله اوبه راوړه نو څه ووایه برینګ واټر فور می پلیز. دغه شانتې ستا موبایل فون چې دی هغه په چارج کې لګېدلی دی نو څه ووایه give me my mobile phone. اوس پوه نه شو نو ته ورسه یار دا موبایل فون در سره راکړه. تاسو وایئ چې دروازه کولاو کا نو څه اوپن د ډور. اوس هغوی پې پوه نه شو نو څه ورته ووایه یار دروازه کولاو کا. دغه شانتې لایټ ولګوه نو په انګلیش کې اول ووایه ټرن آن د لایټ. هغوی پې پوه نه شو نو څه ورته ووایه دا لایټ در سره آن کا. دغه شانتې مثال په طور باندې ته وایې چې زما دا موبایل فون راکړه نو give me my mobile phone. اوس هغوی پې پوه نه شو نو ووایه ورته یار دا موبایل فون راکې. نو چې دا وړې وړې سنټنسز ته دغه شانتې وایې په خپل محله کې د خپلو ملګرو سره په دیره کې په هاسټل کې نو کو هغوی پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو ته څه کې اول خپله خولو په انګلیش باندې عادت کې ستا پرمننټ میموري ته وکیبولري هم راله ته په سنټنس باندې هم پوه شوې پراکټس دې پې هم وشو او د هغې نه بعد که هغه پې پوه نه شو نو تا ورسره په پښتو کې هم ووایې نو هغه کار هم وشو. نو په دې طریقه باندې تاسو اول نه سټارټ اخیستی شئ پراکټس تاسو له دې ځای نه کولی شئ. اوس یو کس دی د هغه سره داسې اړو دا ماحول ورسره شتی هم نه او هغه ته خلک کاریږي بیا هم وایي چې یار څه وکړمه نو د هغې دپاره اسانه خبره دا ده چې ته د خپل ځان سره انګلیش ویل شروع کړه. شیشې ته ودرېږه دغه شانتې چې یو څیز راخلې یا چې د یو څیز ورکې نو په دې باندې ورسره انګلیش وایه. لکه یو کس ته موبایل فون ورکې نو څه ورته وایه ټیک اټ یا ټیک موبایل فون. یا وایي چې لکه ماله اوبه راوړه دته ولویمه نو ځان سره یې ووایه برینګ می واټر یا برینګ واټر فور می. هغه ته وایه یار اوبه سره راوړه. نو په دې طریقه باندې هم ته په دې باندې پراکټس چې دی هغه کولی شي. دا یو څو وړې وړې طریقې دي چې په دې باندې تاسو د انګلیش هغه شروع کولی شئ. یا یو بل کوېسچن دا راځي چې آیا مونږ د انګلیش ویډیوز ګورو نو کم ویډیوز وګورو؟ آیا مونږ د انګلیش موویز وګورو؟ آیا مونږ د انګلیش سپیچز وګورو؟ آیا مونږ د انګلیش ګانې واورو؟ ښه خبره دا ده چې تاسو د انګلیش سپیچز هغه د سب ټایټل سره وګورئ او په اول کې تاسو د پاکستانیانو یا د انډینو د انګلیش سپیچز چې دي هغه وګورئ. د هغې سره ښکته سب ټایټل چې هغه ورسره ورکړي. تاسو چې کله په نیټ باندې ورکې چې سپیچز in English with subtitle نو تاسو له به هغه راشي. نو بس تاسو وګورئ چې په کوم باندې تاسو پوهېږئ
هغه لفظ چې دی هغې ته ګورئ چې دی څنګه وایي د هغې سره سره دغه لفظونه چې دي هغه هم تاسو زده کولی شئ. نو په دې طریقه باندې به تاسو د انګلیش هغه شروعات چې کوم دي انګلیش به تاسو شروع کې او په کلاره کلاره به ستاسو انګلیش چې دی هغه هم ټیک شي. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې. د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.